बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावई چې د قیامت پر ورځ به د انسان قدمونه خپل ځای نه خوځېږي هغه پورې چې د 500 سوالونو جواب ورنکړي. عن عمري فيما أفناه وعن شبابي فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا علم فيما عمل. پہلا سوال به دا کیږي چې خپل ژوند دې څنګه تیر کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت پر ورځ چې د انسان هغه کومې محاسبې کیږي باقي کې موږ ته ټول نه پهله کم شی ذکر کو د انسان ژوند چې انتهایی قیمتي دی، هر سای انتهایی قیمتي ده. آیا دا د الله پر رضا کارونو کې تیریږي؟ آیا زموږ ژوند کم مصلحت تحت دی یا چې دی کنه دا زموږ ژوند بیکاره دی؟ الله تبارک وتعالی دې طرف ته موږ تنبیه وکړله، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو ما بیکاره پیدا کړی یاستئ، تاسو بس ما طرف ته نه راځئ. نه بلکې الله تبارک وتعالی فرماوي دا انسانان او جنات چې دي دا محض ما خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي. موږ د خپل ژوند اوقات هغه مکمل جایزه والو، دا په الله رضا کارونو کې تیریږي یا فسق او فجور یا فضولیات کې تیریږي. دویمه مطالبه به انسان نه د ځوانۍ باره کې کیږي چې الله پاک انسان له ځواني ورکړی و، ځوانۍ کې انسان طاقت کې الله عبادت ښه طریقې سره کولی شي، مظلومانو او د معذورو خلکو هغه اعانت کولی شي. نو آیا دا ځواني څنګه تیره شوله؟ یا فسق و فجور عیاشۍ کې او فضولیاتو کې تیره شوله؟ او دا جواب به انسان داسې عدالت کې ورکوي، په هغه عدالت کې نه وکالت چلیږي، نه په هغې کې فریب او دروغ او لسانی چلیږي. په هغې کې به صرف الله پاک چې دی انسان ته هغه اعمال ورخی کم چې انسان په دنیا کې کړي دي. د هغه ځای هغه خفیه پولیس هر وخت انسان سره دي چې کرام کاتبین ورته ویلی شي. اور الله پاک به په خوله باندې مهر ولګي، اليوم نختم على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. په خوله باندې به مهر ولګو، لاسونه او خپې به د هغې هغه ګواهي ورکړي. او درېمه مطالبه چې دی انسان مال باره کې به تپوس کیږي چې مال د کم ځای نه ګټلی، آیا جایز طریقې سره دی ګټلی، ناجایز طریقې سره دی ګټلی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماوي چې انسان ناجایز طریقې نه مال حاصل کی، پاغې کې که صدقه کوي صدقه نه قبلیږي، او که پاغې کې خرج کوي برکت پکې نه پاتې کیږي. او که هغه انسان دنیا نه لاړ شي هغه مال به هغې د پاره جهنم کې ذخیره جوړ شي. سعد رضی الله تعالی عنہ فرماو حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه درخواست وکړو چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما د پاره دعا وکړه چې زه مستجاب الدعوات جوړ شم. مستجاب الدعوات ویل شي چې هغه هر دعا قبليږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرماو کل خپل روزي پاکیزه جوړه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف مفهوم دی چې کوم انسان کې سلور صفات رال ک دنیا غ یو شی هغه سره نه هغه باندې دی هغه افسوس نه کوي. اول نمبر د امانت حفاظت، دویم نمبر په خبره کې رښتیا ویل، او درېمه خبر چې هغه کې خخه عادتونه، او سلورم نمبر چې د هغه روزي پاکیزه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماوي چې مبارک ته هغه انسان چې د هغه روزي پاکیزه وي، د هغه باطن نیک وي، د هغه ظاهر چې د شریفانه وي، او وای چې خلک د هغه د برایانو نه محفوظ وي، اور د الله په لار کې زائد مال خرج کوي او ضرورت نه زیاته خبره چې دی ودري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماوي چې قسم می دی وای په غزاد مانی چې محمد صلی الله علیه وسلم جان پاغه په قبضه کې دی، زندگی په قبضه کې د هغه ذات مانی می دی قسم وای چې د سړی په خېټه کې یو حرامه لقمه لاړ شي سلوي خورزي عبادت دغه غو درول شي نه قبلي. او کم جسم چې د حرامونو نشونما واخلي جهنم هغه د لپاره بهتر دی. سلورم مطالبه څه دی وای چې مال دې په کم زینو خرج کړي، آیا د الله پر رضا کارونو کې د الله په لار کې د مال خرج کړي یا خپل عیاشینو او فضولیاتو کې د خرج کړي؟ که الله په لار کې خرج کړي نو دا مال به مخې ته انسان د لپاره ذخیره وي، هغه ورځ چې انسان به انتهایی خپل په خلو کې ډوبي، انتهایی به ګرمي وي، سخت ګرمي به وي. او فرماوي چې داسې بخکاری د ایری د لاسه به هر یو انسان په نشه کې، الله وی نشه کې بنی
یوم ترونها تذهل كل مرضیة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. الله وی تبعینی اے انسانا چې خلق په نشه کې دي وما هم بسکارى، خلق په نشه کې نه، ولكن عذاب الله شدید، الله عذاب بس. او پنځمه مطالبه چې څومره علم دی حاصل کړو پاغي د څه عمل وکړو. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرماوي چې ما ټولو نه کوم خبره یری چې د قیامت پر ورځ الله پاک ټولو خلکو مخامخ ما ته आवाज وکي او زه لبیک یا ربي، اور الله ما ته وایي چې په خپل علم باندې